نن به انشاءالله د زوجینو حقوق یعنی د میړه حقوق په میرمنې باندې او د میرمنې حقوق په خپل خاوند باندې په مختصرو ټکو کې معززو حاضرینو الله جل جلاله آدم علیہ السلام مبارک پیدا کر بشر پیدا کر آدم علیہ السلام مبارک د زمانے څخه نیولې تر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پورې هر وخت سره بشریت د پاره انسانیت د پاره یو قانون او ضابطه الله جل جلاله را لېږلی چې په دې قانون او ضابطه باندې بندگان خپل وخت سره تیر کړي. په شریعت کې د هر چا حقوق دي. د الله حق معلوم دی، د بنده حق معلوم دی، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک حق معلوم دی، د عامو انسانانو په یو بل باندې حقوق دا معلوم دی. په فامیلی ژوند کې د میړه حقوق په میرمنې او د میرمنې حقوق په خپل خاوند باندې دا الله تعالی معلوم کړي دي. معززو دا فامیلی ژوند چې دی دا ډیر په گزارې باندې کیږي، ځکه منګ او تاسو انسانان یو، عاجز مخلوق یو. یو ورځ نه دی 80 کاله 80 کاله میړه او ښځه په یو کور کې ژوند کوي، په دې کې خامخا ټیټ او پاس راځي، نو یو بل سره به ګزاره کوي. او که ګزاره یې ونه کړله سیستم به خراب وي، ژوند به خشونت سره نامخامخ وي. معززو قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې د میړونو حقونه په ښځو باندې دي، همدارنګې د ښځې حق دا په میړه باندې دی. اول د ښځې حق په خپل میړه باندې، هغه مهر دی. کله چې نکاح وتړل شو نو په میړه باندې مهر واجب شو. څومره اندازه مهر چې تعیین شوی دی هغه په میړه باندې لازم او واجب دی، دا به ادا کوي. یا به معجل ادا کوي نیټه دار، یا معجل په نقدو باندې به دا مهر ادا کوي، مشکل پکې نشته. مهر دا د میرمنې حق دی. که په وخت د نکاح کې مهر وټاکل شي او که ونه ټاکل شي
مهر د میرمنې ژوندی حق دی، دا ورڅخه څوک نشي منع کولی. که په وخت د نکاح کې میرمنې لپاره مهر تعین شو، په هغه مهر کې میړه کمی او زیاتی نشي کولی. میرمنه کولی شي چې میړه ته ووایي 10,000 روپۍ مهر و ما ته 15,000 راکړه. ښځه دا کار کولی شي خو میړه یې نشي کمولی. مهر وټاکل شو، نکاح وشو. مخکې د دې نه چې میړه او ښځه سره یو ځای شي، کوروالی وکړي، خدا ناخواسته طلاق واچول شو، بیا نیمایي مهر دی. څومره مهر چې تعین شوی د هغه په نیم مهر به ښځې ته ورکوي، نور به ځي. او که چېرته د نکاح نه وروسته میړه او ښځه سره یو ځای شول، یعنی کوروالی وشو یا خلوت صحیحه وشو، بیا یې طلاق واچولو، بیا پوره مهر دی، ځکه اندام یې ضایع که، اوس به پوره مهر ورکوي. او که چېرته مهر تعین نشو، نکاح وتړل شو، جنۍ واده شوه، بیا به دې جنۍ لپاره مهر مثل وي. د جنۍ په تربورانو کې چې کومې جنۍ لپاره څومره مهر تعین شوی دی، د جنۍ لپاره به میړی دومره مهر ورکوي. او که چېرته میړه ورته مهر ورنه که همداسې مړ شو، نو دا میړه د ښځې نه قرضدار دنیا نه لاړو. میراث چې تقسیمیږي، په میراث کې به اول د ښځې قرض ادا کیږي، بیا به میراث تقسیمیږي. پخوا رواجو لا ملے نہ کنا دیچم انباری تے نہیں ہے، دا رشخند دین پورې ټوکې او ملنډې وې، فلانی پټی مې درته درکړی دی، د ډولۍ نه کوزه شه. شپږ زامن به یو، هر زوی لپاره به یې دا پټی ټاکلی و، دا دین پورې ټوکې وې، دا به یې ورته نه ورکول. ځکه چې چا لپاره پټی ورکړه شو په مهر کې، دا د همغه شو، بیا دویم کس لپاره نشي ورکولی، او دا پټی بیا تقسیمولی هم نشي. او که تقسیم دی که ښځه خو څه نشي ویلی، غاړه دی بنده ده، ورځ د قیامت کې به یې ځواب ورکوي. الحمدلله زه چې راغلی یم، دا پټي مټي دا مې ختم کړي دي، یا سره زر یا نغدې پیسې، لږ شی کېده خو ادا یې که چې غاړه دې بنده پاتې نشي. دا شریعت دی، دا د ښځې حق دی. دې کې نور تفصیل نه کوو، وخت کوتاه دی. دویم حق د میرمنې په خپل خاوند باندې نفقه ده. ښځه په خپل میړه باندې حق لري چې میړه به مزدوري کوي، پیسې به ګټي باندې، او په خپلې ښځې او په ماشومانو به دا پیسې مصرفوي. نفقه د میړه د وس سره برابر. امام سے مبارک فرمایي چې د میړه څنګه وستو، د میړه د توان سره برابر خرچه به کیږي. که میړه غریبو نو ښځې ته به غریبانه نفقه ورکوي، خرچه ورکوي. او که میړه مالدار و
نو بیا به د مالدارو نفقه ورته ورکوي، پراخ خوراک به ورته ورکوي. او که چیرته میړی درمیانه و، نه غریب و نه مالدارو، دی به خپلې میرمنې ته او خپلو بچو ته درمیانه اوسطه اندازه نفقه به ورکوي. او که چیرته میړی مالداره دی، په ښځې باندې خرچه نه کوي، کنجوس دی، پیسې نه ورکوي، ښځې لپاره جایز دی چې خپل ځان ته او خپلو بچو ته د میړه د پیسو نه غلا وکړي، زیات نه، صرف د دوی د نفقې چې بس کېږي دومره اندازه ورنه غلا وکړي. دا د ښځې په میړه باندې حق دی او په دې کې ثواب هم دی. یو خاوند چې په خپلې میرمنې باندې مصرف کوي، خرچه کوي، حتی چې جاولې قدرې ورته اخلي، الله جل جلاله په دې باندې ورته اجر ورکوي، ثواب ورکوي. 1 روپۍ چې په نورو ځایونو کې خیرات ہے، یو اجر لري. او همدا 1 روپۍ چې په خپلې میرمنې باندې مصرف کړي، جامې ورته واخلي، چپړې ورته واخلي، ښه خرچه ورته ورکړي، په دې کې 2 اجر دي. یو د خیراتو شو او یو د صله رحمي وشوه، دا تا ته ناسته ده که نه. نو دویم حق د میرمنې په خپل خاوند باندې د نفقې او د خرچې ده. او که چیرته میړی غریب دی، ښځه نشي کولی چې ورته وایي ما ته بس غوښې پخوه، ښه خوراکونه راوړه، ښې جامې راوړه، ښه بوټان، ښې چپړې راته راوړه، دا نشي کولی. د میړه د وس سره برابر ښځه به ژوند تېروي. دریم حق کسوت دی، جامې ورته اخیستل په میړه باندې لازم دی چې په کال کې خپلې میرمنې ته 2 جوړه جامې واخلي. یوه جوړه د سر نه تر خپو پورې په ژمي کې، او یوه جوړه سر نه تر خپو پورې په اوړي کې. فقط په کال کې 2 جوړه جامو حق لري. او که چیرته لکه نن سبا ښځه ډېرې جامې غواړي، په میاشت کې 1 جوړه غواړي یا په جمعه کې 1 جوړه غواړي، په میړه باندې حق نشته. خو که میړه ورته اخلي نو د میړه ثواب کیږي، د میړه پکې ثواب دی. اسراف صحیح نه دی چې بې ځایه اسراف او مصرف کوي، خو چې ښځې باندې خرچه کوي نو په دې کې ثواب کیږي. ډېر داسې کارونه دي چې موږ په ښځو باندې حق نه لرو، خو موږ او تاسې دا میرمنې چې دي موږ سره هغه همکاري کوي. او ډېر داسې کارونه دي چې ښځې په نارینه حق نه لري، خو نارینه ورسره خپکه شي. دریم حق د میرمنې په خپل خاوند باندې هغه جامې دي، بس په کال کې 2 جوړه. که میړه ورته دریمه جوړه نه اخیستله او ښځې ناندرې وهلې، حق نه لري. کاریزمو کې حق نه لري. رخ دکان ته لاړم، ویلې څنګه ده؟ په دې دکان کې ټول د سیاسرو کپړې دي او د نارینهو کپړې در سره کم دي، ډېر کم ښکاري. وایي ځکه نارینه کم اخلي، یو اختر او بل اختر کالي کوي. اما دا ښځې چې دي دوی په جمعه کې 1 جوړه کالي کوي. 1 جوړه چې واغوندي بیا وایي دا خلکو لیدلی دی. په دویمه خادي کې هغه جوړه نه اغوندي. څلورم حق د ښځې په خپل خاوند باندې سکنا دی.
کور دی، کور د اوسېدلو برابره خبره ده. دا کور کرایي وي که دا خپل ملکیت وي یا په سوال سره چا نه غوښتی وي، خو فقط د ښځې لپاره باید کور وي. چې دا ښځه پکې خوندي وي، مستوره وي او په عزت کې وي، بل څوک ورسره په دې اتاق کې مزاحمت نه کوي. نو څلورم حق د میرمنې په خپل خاوند باندې ځای د اوسېدلو دی. او پنځم حق هغه کوروالی د جما ده. میرمنه په خپل خاوند باندې حق لري چې میړه به ورسره کوروالی کوي. دې کې ثواب دی ښه، په جما کولو کې خپلې میرمنې سره دې کې ثواب دی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې یو انسان خپلې میرمنې سره یو ځای کیږي، جما کوي، الله جل جلاله ورته اجر ورکوي. یو صحابي ور وړاندې شو، د الله پیغمبره یو سړی خپل خواهش پوره کوي، په دې کې ما اجر دی؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي اے صحابي پختنه در نکو که یو سړی دا خپل خواهش په نارواو باندې پوره کی، خدا ناخواسته په زنا باندې پوره کی، په لواطت باندې پوره کی، دې کې ګناه شته او که نه؟ صحابي ورته وایي چې په دې کې ګناه شته. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بالمقابل چې یو سړی خپل خواهش په حلال باندې پوره کوي، نو په دې کې اجر او ثواب دی. نکاح کې څومره برکات دي تاسې وګورئ، ټول ثواب دی. اوس جما کورواله څومره مدبات حق لري، په دې کې د علماو ډېر ګڼ اقوال دي. دې لپاره چې خبره اوږده نشي مختصره یې کو، نور اقوال نه ذکر کو. په شوافیو کې امام غزالی رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک فرمای چې څلورمه ورځ یا څلورمه شپه میرمنه په خپل میړه باندې حق لري چې ورسره جما وکړي. ځکه قرآن عظیم الشان یو نارینه لپاره څلور ښځې جایز کړي دي. نو دینه معلومه شوه، دا صحیح دی، دا شوه نه دا ورانه. نو دینه معلومه شوه چې څلور ورځې بعد نوبت ورځي، نو څلورمه شپه یا څلورمه ورځ میرمنه په خپل خاوند باندې د جما حق لري، خو په دې شرط باندې چې میړه شرعي وزر ونه لري، میرمنه حایزه نه وي یا میړه مریض نه وي یا میړه کمزور نه وي. امام سے مبارک فرمای دا حق په هغه وخت کې لري چې کله میرمنه غوښتنه کوي، او که د میرمنې غوښتنه نه وي نو بیا خو که په میاشت کې جمعه کې مشکل پکې نشته. څلورمه ورځ یا څلورمه شپه دا په هغه صورت کې دی چې میرمنې غوښتنه کوي. انسانان ټول یو برابر نه دي، د چا شهوت کم د چا زیات. که د ښځې غوښتنه نه وه نو بیا د دوی خپل کار دی چې څه وخته بیت برابرېده، بس مشکل پکې نشته.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک په خپل دور خلافت کې د شپې به وته غش به کولو چې کوم مسلمان مشکل سره مخ نه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک یو کور مخې ته تیرېده، د کور نه آواز واورېده، ما ته متوجه شي، یو آواز یې واورېده د یوې سیاسرې، سیاسره وایي د شپې وایي شپه را باندې اوږده شوه او د شپې دواړه څنډې تورې شوې، که د الله ویره نه وی ما به د کټ بازوګان خوځولی وو، که د الله ویره نه وی او د خپل خاون د خپل میړه حیا او عزت نه وی نو ما به ګناه کړی وی. دا شپه را باندې ځکه اوږده ده چې زما حبیب زما میړه نشته چې ورسره لوبې وکم. دا خبرې کولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک چې سهار شو دا ښځه یې راوغوښتله، شریعت کې شرم نشته، ورته وویلي چې ستا خاوند چیرته دی؟ میرمنه ورته وایي چې زما خاوند دی لیږلی دی په منصبدارۍ باندې وظیفې ته دی لیږلی دی، 4 میاشتې کېږي چې نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دستی ښځې را ټولې کړې، ښځې را جمع کړې، ښځو نه یې پوښتنه وکړه یوه سیاسره چې خاوند یې نه وي، یعنې یوه سیاسره بغیر د کوروالي نه څومره موده انتظار کولی شي، صبر کولی شي؟ ټولو ښځو مشوره وکړه خپل مابین کې، ټولو ښځو په یوه خوله باندې ورته ویلې چې ښځه فقط 2 میاشتې صبر کولی شي او په 3 میاشتو کې صبر یې کمیږي او په 4 میاشتو کې صبر یې ختمیږي، بیا ممکن دی چې ګناه ورنه وشي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپله لور راغوښتله، ورته ویلې لوري یوه سیاسره څومره صبر کولی شي؟ لور یې ورته وایي د قرآن عظیم الشان نه پوښتنه وکړه. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې د یوې میرمنې خاوند وفات شي، دا ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې بل نکاح نه کوي. نو دینه معلومه شوه چې د 4 میاشتو نه اخوا د ښځې صبر نور نه کیږي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمان جاری که چې نن نه وروسته هیڅوک نشي کولی چې د 4 میاشتو نه زیات په سنګر کې یا په وظیفه کې وخت تیر کړي. اول خو به زر راځي، که مشکلو 4 میاشتو کې به خامخا راځي، او که یو سړی مسافر دی لرې دی تګ راتګ کې مشکل دی نو هغه بیا ګناهګار نه دی، ځکه هغه معذوره دی، په 4 میاشتو کې نشي راتللی بلکې په کال کې نشي راتللی. هغه د میړه او د ښځې مشوره ده چې څنګه جوړیږي، خبره په حق کې ده. که یوه ښځه خپل حق ورته معاف کوي اب جدا مسله ده. نو 5م حق د میرمنې په خپل خاوند باندې هغه د جما ده. او که چیرته حق نه پوره کولو
حتی چې ښځه عریضم کولی شي، حتی که حق نه پوره کېده طلاق هم غوښتلی شي. یا به دولت دا خاوند مجبوروي چې حق ادا کا، او یا به مجبور شي چې طلاق واچي. او که یو سړی مریض دی، مثال په توګه په جمی کې کولی شي، په اوړي کې کوروالی نه شي کولی، بیا ښځه چې دی دعوه پې نه شي کولی، ځکه دا سړی مریض دی. دا ورته شرعي عذر دی، مریض دی، او په مریض باندې حرج نشته. حق په هغه صورت کې دی چې دواړه روغ دي او حق نه پوره کوي، په هغه وخت کې به حق غوښتلی شي. شپږم حق د میرمنې په خپل خاوند باندې چې هغه عدل او انصاف دی، چې کله د یو سړي د یوې نه زیات ښځې وي، دوه وي یا درې وي څلور وي، دوی په مابین کې به عدل کوي، انصاف به کوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د چا دوه ښځې وي یا زیات او په مابین کې فرق کوي، انصاف نه کوي، ورځ د قیامت کې به حشر میدان ته په داسې حالت کې راځي چې دا یو طرف به فلج وي یا ولوېدلی به وي. ډېر احتیاط پکار دی. ښه قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي څلور جایز دي، خو که عدل نشي کولی یو کافي ده، که بیا ظلم کوي نو همدا یو دانه بیا کافي ده. عدل خبره خلاصو. نور عدل هغه کارونو کې شته چې هغه ستا په واک کې دي. په جامو کې به عدل کوي، داسې به نه کوي چې یو ته ښې جامه، یوې ته ښه جامه اخلي او بلې ته خرابه جامه اخلي. یو رقم یا د دوی په خوښه ته به دوی ته جامه او خوراک پوشاک دی کې به ته عدل کوي. نوبت ټاکي، نوبت کې به برابروالی کوي، یوه جمعه یوې ته یوه جمعه بلې ته، زیاته کمې به نه کوي. که دې وکړه الله دې نیسي. او که ښځه خپل حق بخي جدا مسله ده، خو ته به زیاتې نه کوي. او که زیاتې دې وکړه الله ته ته ګرمې ورځ د قیامت کې الله به در سره حسابي کوي. بیا ولې د انسان حق ضایع کوي؟ فقط یو سړي نوې ښځه وکړله، دویم واده یې وکړه، دا دویم واده یې چې کړی بغیر د نوبت نه، دا نوې جدیده ښځه یې اووه ورځې بغیر د نوبت نه، فقط اووه ورځې بغیر د نوبت نه دې سره به تېروي، د هغه نه بعد به بیا نوبت لګوي. دا چونکې نوې دا اوس حق لري، اووه ورځو پورې نوبت به نه وي، د اووه ورځو نه بعد بیا به نوبت شروع کېږي. او د زړه اختیار چې دی، یو سړی عدل کوي خو یوې میرمنې سره یې د زړه مینه ډېره ده، په هغه باندې الله نیول نه کوي، هغه ستا په اختیار کې نه دی، خو ظاهري فرق به نه کوي. او په جما کې په کوروالي کې که تا نه په کوروالي کې چې د عدل نشته، څه معنا؟ یوې سره په نوبت کې ډیر کوروالی در نه کېږي او یوې سره نه کېږي، نو په دې کې چې دی برابرې نشته، ځکه کوروالی دا د طبیعت کار دی، کله طبیعت برابرېږي کله نه برابرېږي. قصدن به تورانې نه کوي، په چا به ظلم نه کوي، د چا حق به نه ضایع کوي، خو که ستا طبیعت نه منلو نو دا د طبیعت کار دی، دا ستا غیر ارادي کار دی، نو په دې کې چې دی بیا ته ماخوذه نه. او اوم حق مینه او محبت دی، خپل میرمنې سره به مینه او محبت کوي. چون وخت پوره شو، دې کې ډېرې خبرې وي. فقط موږ او تاسې د میرمنې حقوق په ښځې باندې دا وویله، نور پاتې شو. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته فامیلي ژوند برابر کړي. नमज दे बाद इस्लाही शुरा वाला निदा थाना कुछ मशवरा दारे इस्लाही शुरान ते ऐलान बवाई कि पावेगी छोटे दा और छोटे होती कोमे के छोटे होती कुटो कदा खैर दे कि खैरात कमन कि अल्लाह ताला शरान वाश के वक्त बे बोटे तकरीबन जुमाविटी कि
کہ میں دروازی تیو دا پہ چھوٹے دا اور اب دیگو ڈوکدا خیر دے کے کو میں خیرات کمن اور نماز دے بعد خیر دے 2 رکعات نفل کہ من 2 رکعات نفل واشیان دے دعا کہ من صبح انشاءاللہ 7 بجا دے تاش بجا جان دشت نماز انشاءاللہ نیمن بو سخ عذاب شیر تارا کا گرمیش واش نشی فصل جتا یوم گناہ نہ نتیجے شی بھائی اگر کہ میں دم واس سے گناہ کو چاختاس زنا کا لواتت کا ناروا الحام کا اگر کہ میں غریباس سکینہ کو چاختاس کہ اللہ کاغذم پر لکوات پوڑی خرال چر پڑجلی شاپ کنا یا اللہ می تو انسان مارا یا اللہ می تاوانی کیا یا اللہ می مندے پوڑا مارا یا اللہ می پولستا مارا ہاں یو خواد واش بیت اما بالکل آمن نشویش نلو نیتن چٹل بیویشن کہ بے دم واس سے گناہ نے شروع کو ویشی اللہ یاد ہے کہ نو یاد کہ میں غریباس سکینہ کو چمچواس جو عام و خواص اللہ تعالیٰ تعامش رحم کجن اللہ تو باس توفیقی دے چمن حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک زمانہ کچھ واش نبائی اللہ میگن تین قوم کو چی نفراس کہ 2 نفر جنگوی می خاطر واش بند قوام سے توبہ کا نیت واش شروع با تی توبہ کا نیکن واش مچی ابت فکر گمن تا ارلاما نہ پر جنگوی کا لے آئیں ہاں اللہ تعالیٰ توبہ توفیقی دے چم یو بگن گناہ کبیرہ شے کہ نفر کی میں جنگوی دی بگن گناہ شے دعا کمن اللہ جل جلالہ گناہ معاف کچین